سلامونه دوستانو، په دې هیله چې ټول به راته روغ او جوړ یاست. د 2024 شل نړیوال جام لومړۍ لوبه سبا ترسره کېږي چې دغه لوبه د امریکا او کاناډا لوبډلو ترمنځ ترسره کېږي. دا نهم پړاو شل نړیوال جام دی چې د امریکا او ویسټ انډیز په کوربهتوب ترسره کېږي. د ICC دغه شل نړیوال جام په هرو 2 کلونو کې ترسره کېږي چې لومړی پړاو په 2007 کې ترسره شوی و، پیلو به هندوستان لوبډلې ګټلې وه. دویم پړاو به په 2009 کې ترسره شوی و چې پیلو به پاکستان لوبډلې ګټلې وه. دریم پړاو به په 2010 کې ترسره شوی و چې پیلو به انګلستان لوبډلې ګټلې وه. څلورم پړاو به په 2012 کې ترسره شوی و چې پیلو به ویسټ انډیز لوبډلې ګټلې وه. پنځم پړاو به په 2014 کې ترسره شوی و چې پیلو به سریلانکا لوبډلې ګټلې وه. شپږم پړاو به په 2014 کې ترسره شوی و چې پیلو به ویسټ انډیز لوبډلې ګټلې وه. اووم پړاو به په 2021 کې ترسره شوی و چې پیلو به استرالیا لوبډلې ګټلې وه. اتم پړاو به په 2022 کې ترسره شوی و چې پیلو به انګلند لوبډلې ګټلې وه. ګورو چې د 2024 شل نړیوال جام به کومه لوبډله پورته کوي. د افغانستان کرکټ ملي لوبډله په شل نړیوال جام کې د 2010 راهیسې په نړیوال جامونو کې لوبېږي، خو تر اوسه په شل نړیوال جام سیمي فاینل او فاینل لوبو ته لاره نه ده پیدا کړې. خدای دې وکړي چې د افغانستان کرکټ ملي لوبډله په دغه شل نړیوال جام کې ښه ولوبېږي، ښې لوبې ترسره کړي، یا سیمي فاینل یا فاینل ته لاره پیدا کړي. دا به د افغانستان لوبډلې لپاره ډېره د فخر خبره وي چې په دغسې غټ ټورنمنټ سیمي فاینل ته لاره پیدا کوي او هلته هم ښه لوبې ترسره کوي. تاسو هم دعاګانې کوئ چې د افغانستان کرکټ ملي لوبډله په دغه نړیوال جام کې ښه وځلیږي. که تاسو هم غواړئ د کرکټ په اړه باندې تازه او مهمو معلومات څخه ځان خبر کړئ، نو حتما زموږ پیج سره فالو، چینل در سره سبسکرایب کړئ. د نورو تازه معلوماتو لپاره زموږ سره اوسئ. تر بلې ویډیو پورې د الله په امان.